کورنیو چارو وزارت په لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د څلورو مهمو ساختماني پروژو د پیل کېدو خبر ورکوي. د معلوماتو له مخې په میدان وردګ ولایت کې د ترافیک پولیسو د مدیریت د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره ایښودل شوې. همدارنګه د یاد ولایت د امنیې قمندانۍ لپاره یو باب جومات او د نرخ ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ لپاره یو باب جومات د جوړېدو چارې هم پیل شوې دي. مسؤلین وایي د جوماتونو یادې پروژې به د 7 کاري میاشتو په موده کې بشپړې شي. اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك الرحمن. بسم الله بسم الله. د نرخ ولسوالۍ امنیه قمندانۍ دپاره دا مسجد تقریبا په 7 میاشتو کې جوړیږي او 3 میلیونه بودیجه ده. ان شاء الله امید شته چې په خپل کاري وخت کې شرکت مرګري ښه معیاري او په محکم مشخصاتو مطابق جوړ کړي او د استفادې وړ وګرځېږي. نو د امنیه قمندانۍ د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ کې هم دغسې مسجد په پلان کې نیول شوی ده. د هغه کاري 7 میاشتو کې ان شاء الله د هغه تکمیلیږي. بودیجه تقریبا عین همغه بودیجه ده او ان شاء الله هغه په دغه وخت کې چې دا تکمیلیږي هغه به سره تکمیل شوی ان شاء الله. بلخوا د میدان وردګ ولایت د ترافیک پولیسو د مدیریت نوې ودانۍ د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په لګښت سره د یو کال په موده کې په اساسي توګه جوړیږي. هغه خو د ترافیک مدیریت د ولایت په سطح باندې غټ کمپلیکسي ودانۍ ده. تقریبا 12 میلیونه څه باندې 12 میلیونه بودیجه ده او په یو منزل کې جوړیږي. نو ان شاء الله کاري یو کال کاري وخت ده نو په هغې کې به ان شاء الله تکمیل شي. دغه پروژو څلورمه ساختماني پروژه د لوګر ولایت د ترافیک پولیسو د مدیریت نوې ودانۍ ده چې د محلې د جوړېدو چارې شاوخوا 10% بشپړې شوې دي. دغه پروژه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت سره د کورنیو چارو وزارت له لوري پلي کیږي. په لوګر کې د ترافیکو لپاره مدیریت پروژه په قرارداد باندې ورکړې شوې وه. د هغې کارونه الحمدلله روان دي او اوس فلحال د یخ په راتګ سره څه وخت دپاره کارونه درېدلي دي او دا پروژه په 14 میلیونه باندې ورکړې شوې ده. 10% پرمختګ به الحمدلله دې کې انشاءالله شوی. نو کار چې دی د لوګر په ولایت کې الحمدلله په ښه طریقه باندې روان دی. مشران ملګري دوی خوا سره راسي غږ وکړي نو دلته موږ دلې په دې باندې ډېر خوښ یو. زموږ الحمدلله ټول کارونه د لوګر د ولایت په ډېره ښه هماهنګي، په ډېره ښه رابطه، په ډېر ښه اعتماد باندې روان دي. نو په دې باندې ډېر خوښ او خوشحاله یو. د مسؤلینو په وینا د یادو پروژو پلي کېدل به په میدان وردګ او لوګر کې د امنیتي بنسټونو د پیاوړتیا ترڅنګ خلکو ته لا ښه خدمات برابر کړي.